بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سور الكلب. وفي السند المتصل منا الى امام الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا سواد بن عبد الله بن عمرو قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب 7 مرات اولاهن واخراهن بالتراب واذا ولغ فيه الحدث غسل مره. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد روي هذا الحديث من غير وجه النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه ولا فيه الحدث غسل مره. وفي الباب عن عبد الله المغفل رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم. تاسو فکر د کله کله دا ویي د عنهم چاته ضمیر ده نو چیرې ذکر دی تاسو فکر کړئ عبارت وی اکثر وخت دی رضی الله عنه وعنهم وی خو صحابه وته خو ذکر چیرې ده دا موږ تاسو کتابونه چې ازمار قبل ذکر الارګای چیرې رب سي اخلي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای حضرت پیغمبر علیه السلام ویلې کوم لوخی چې سپای ولغ کې وکی و واری به منځي اول وار یا اخر وار به په خاوره پکې او که پیشو ولغ کې وکی نو بیا به یو واری منځي. ولغ عربي کې ګوره دومره فرق ده ژبه چې لوښي ته ټیټه کې که لوښي کې شی وراوایخلي دغته ولغ وی دا سپای پیشو چې اوبه چکي دا ژبه یې څمڅه کې ورته کاشوغه کې په ژبه یې را اخلي او چې شی نه یې پکې ککړه کاسه یې ژبه په تیره کې دغته بیا لحظ څټل چکل څټل موږ تاسو هم کنه دا تعبیر کوو نو چې پیشو یا سپای ژبه ټیټه کې د لوښي نه اوبه راواخلي وایي چکي دا لوښی به وواري مینځئ خو یو واري به خاورې یې پکې یا اول وار یا اخر وار. دا خو ظاهره حدیث مبارک شو. د دغه حدیث مبارک په تقاضا حضرت امام شافعي امام احمد اسحاق ابن راويه فیصله دا کوي چې د سپي پاتې شی چې په کوم لوښي کې دا هغه لوښی چې نجس وواري به مینځي دا مینځلو کې اول لنډه خبره وکړو وواري به مینځي دا د دوی مذهب ده. تطریب شته او که نه په خاوره به هم سپېره کوي که نه په دغه کې اختلاف شته. نو منهاج خو مخته او شاته خبره یو واري اوږده کړې بیا یې لنډه کړې زه به یې لنډه درته ذکر کړم. اصلا دلته دوې مسلې دي. اول مسله ده چې د سپي پسخورده نجسه ده که نه ده په نجاست کې خبره وکړو چې سپي پسخورده نجسه ده که نه ده. دوم بیا هغه لوښی چې سپي ژبه پکې وویله د دغه د تطهیر طریقه څنګه ده پاکیږي په کومه طریقه. نو اوله مسله کې د امام مالک رحمه الله مسلک موږ تاسو ته ابواب الاطعمه د بخاری شریف کې را روان ده. د په مسلک سپای حلال ده چې سپای حلال ده نو پسخورده هم حلاله ده ځکه پسخورده خو د لعاب تابع ده. لعاب متولد من اللحم دي چې لحم نجس و لعاب نجس نو پسخورده نجسه شوه. که لحم طاهر و لعاب طاهر پسخورده پاکه غوا میږي وزې په لوښي کې اوبه وچکلې په یوه اوبه اودس روا ده که نه ده روا پسخورده نجسه ده ګوره هغه روا ده پاکه ده خو د غوښې تابع دي. انسان پسخورده نجسه ده. اوس نو په دغه ځای کې دی وی چې دا پسخورده د سپي پاکه ده. ولې سپی پاک ده؟ دلیل دا وی چې کوم سپی چې د ښکار دپاره سړي عادت کړی وي دغه عادتي سپی چې په ښکار پسې خوښی کي شرایط خو شته چې بسم الله به ویایي پسې خوښی کي
بیا رب کریم فکلوا مما امسکنا علیکم دغه سپي چیرلی چې زخمی کړی نه دغه څه خو بیا خوړل نه دی روا بیا خو مقوزه حکم راځي سپي چیرلی ده نو د سپي د خولې لاړې په لګېدلي په دغه غوښه خو الله تعالی وی خورئ دی اوس په ظاهر باندې وی نو خو پاک ده چې خورئ پاک ده نبی علیه الصلاة والسلام ته څوک راغی چې زه سپی خوښی کړم په کار پسې معلم سپی بیا غوښه خورم که نه نو دی ورته چې پسې خوښی دې کو بسم الله دې وویلې بل سپی نشو ورسره شریک زخمی یې کو وینې وبهیدې بیا خوره خو که ده خپله خوراک تر کوه بیا نه خوري موږ د دغه نه اول لنډ جواب کوو الله وی چې کوم سپي باندې د ښکار وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم سپي د معلم ښکار وکړه خوری د ده د خوړلو نه ته دا مه ثابتوه چې نو پسخورده یې پاکه ده ځکه لاړې پاکې دي په وینه غوښه لګېدلې دي خو هغه د مینځلو حکم خو نه ده شوی د وینه منې که نه چې وینه باندې ککړ شوی ده وینه نجسه ده که نه وینه نه به مینځې که به نه مینځې او په آیات کې ذکر شوي دي په حدیث کې د هغو مینځل ذکر شوي دي خورا خو په شرعي طریقه یې خورا شرعي طریقه یې دا ده چې پرې مینځه وینه هم تر لرې که دا د سپي د خولې ځای دا به هم پرې مینځل شي نو بیا پس هغه نه وخوره داسې خو نه ده چې د پوستکي سره د لرو سره د کلمو سره د هر چیز سره یې خوره خو په شرعي طریقه یې خوره شرعي طریقه دا ده چې پس د مینځلو نه عام ائمه په دې باندې دي چې نه سپی نجس ده پس خورده یې نجسه ده هغه دلیل یو په دغه حدیث مبارک باندې دي امام مالک سے بل دلیل هغه به ویو چې حضرت عبدالله ابن عمر نه روایت ده چې په مسجد نبوي کې د شپې سپي به ګرځېده دروازې نه وي خو سهار به په هغه جومات کې موږ لمنځونه کړه او نبی علیه السلام د مینځلو حکم نه ده کړی او ګورې اوس ذاتي ګمانې او سپی چې دی اکثره خوله نه ژبه د باندې باسي که نه باسي نو لاړې به تویږي که به نه تویږي نو کیدی شي چې لاړې هم توی وي کیدی شي په محتمل شي باندې خبره دی بنا کوي اما هلته په هغه جومات کې لمنځونه کېده موږ جواب کوو چې اول خو کیدی شي خبره نه ده بنا خبره جماعت پاکو یقیني شاید چې زایله کېږي خو په یقیني باندې زایله کېږي لکه د حدث په باب کې چې موږ مخکې خبره وکړه په د احتمال خو نه نجس کېږي چې کېدی شي چې لاړې بهیدلي او دوم جواب دا کو که لاړې بهیدلي مې سهار چې صحابه راتله جومات لوند وکړه وچ او زکات الارض یبصها خو دغه هم د مځکې د پاکوالي طریقه ده دا څه دلیل د پاکوالي نه بلل کېږي دا نور ائمه وي چې د سپی نجس ته پسخورده یې نجسه ده یو دا حدیث مبارک ځکه سپي چې په لوښي کې اوبه وچکلې دا لوښی به مینځې ولې به مینځې دلته دوه شیان دي یو اوبه دي یو دا لوښی ده لوښی په اصل ذات کې نجس ده اوبه په اصل ذات کې نجسې وي ولې حکم د مینځلو راغی خو دا اوبه نجس شوې د اوبو په نجاست لوښی هم نجس شو اوبه ولې نجس شوې د سپي د خولې لاړې پکې توی شوې دا خپله دلیل دی ده چې د سپي پسخورده نجسه ده دوم بیا مبالغې د تطهیر ته وګورو 2 وارې به مینځې دریم تطریب ته وګوره 1 وارې به بیا خاورې په مخې دا دومره ډېر تاکیدونه چې کېږي دا دلیل د نجاست ته چې دا سپی نجس ده نو پسخورده یې نجسه ده اوس چې نجس شو دومه مسله بیا کیفیت تطهیر چې دغه لوښی چې سپي خوله پکې وویله بیرته به څنګه صفا کېږي امام شافعي رحمه الله تسبیع او تطریب دواړه واجب بولي 2 وارې به مینځې خو 1 وارې به خاورې هم خامخا وي پکې تسبیع 2 وارې والی هم واجب تطریب په خاورو سپیره کول یا اول یا آخر دام واجب امام احمد رحمه الله
تسبیع واجب بولی خو تطریب واجب نه بولی ووارې به خامخا مینځي دا واجب ده خو خاورې که په ومخلې که د نه ومخلې لوښی زیاتې صفا کېږي امام مالک رحمه الله هغه مې ووارې به مینځي ګورئ نجس هم نه بولي ووارې به مینځي وایي دا امر تعبدي د شارع حکم کړی د موږ ذاتې نه یو په خبر امر تعبدي ده د نجاست وجه نه امر تعبدي ده د موږ په مسلک باندې د دغه لوښي د صفایي طریقه تسلیس ده وجوبا 3 وارې پرې مینځل واجب دي تسبیع 2 وارې اوبه تېرول مستحب دي تطریب مستحب ده موږ چې په تسلیس قائل یو چې په 3 وارې صفا کېږي دا خو ظاهره د حدیث خلاف شو حدیث کې خو تصریح په تسبیع راغلی دی چې 2 وارې به مینځي نو جواب دا ده دلته راوي دغه حدیث مبارک حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده چې د نبی علی السلام نه دا روایت نقل کړی چې 2 وارې به مینځي 1 وارې په خاوره خو بل طرف ته بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه چا پښتنه وکړه چې سپای چې په کوم لوښي کې څټل وکي بیا به څنګه صفا کېږي 2 وارې راوي د حدیث چې په خلاف د خپل روایت فتوا ورکړي ګوره هغه 2 وارو خو د روایت کړی و فتوا چې په تسلیس ورکړي راوي د حدیث دا یو لوی قانون بس دا کو په نورو ځای کې موږ ته په ګټه راځي راوي د حدیث چې په خلاف د خپل روایت باندې فتوا ورکړي دا دلیل د منسوخیت دی هغه مخکې حدیث چې مخکې حدیث منسوخ ده ولې ده دلیل ولې د منسوخیت ده ځکه که منسوخ ونه بولو دغه راوي چې د خپل روایت خلاف عمل کوي یا به نسیان باندې حمل کو چې خپل روایت ویر شوی ده عذر به ویایو د نسیان دی وجنه او یا به دا وی چې عامل په شریعت نه ده په شریعت عمل نه کوي په شریعت چې عمل نه کوي بیا عادل ورته ویل کېږي فاسق او صحابه ټولو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم عدل ویلي دي کنه دی ویلي او نسیان به د ابو هريره غوندې حافظه چې موږ او تاسو مخکې بار د تایید وکړو په یو ولې دا ګمان کو به خو به بده چې دا به ویری چې او وری روایت کړي ځکه پیتوا په 3 واری ورکړي او قیاس ته چې وګورو اغلظ د نجاسات چې عین بول او ګندګي ده هغه په 2 واری صفا کیږي په 3 واری د سپي په صورت کې خو اختلاف شو چې پاکه ده او کنه پاکه ده او د امام مالک څخه به پاکه لې بولی په دغه کې بیا ولې 2 واری ضرور شي چې هغه یقیني نجس دی او اغلظ د نجاسات دي وینه ده لکه د حیض وینه ثم قرسیه الته چې بیا روان دي موږ ته چې 3 واری پرې مینځه او کو بولی دي که غایت په 3 واری صفا کیږي نو به دغه کې بیا واری ول شي او دغه روایت چې دا 2 واری ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حکم کړی او 1 واری په خاورې ورسره ویلي دي دا نو بیا ولی ویلي دا وای په ابتدا د اسلام کې چې د خلکو د سپیو سره مینه ډیره وه ځکه خو د جاهلیت ته ورتیر شوی و د دې دپاره چې د خلکو د سپیو نه نفرت پیدا شي موږ ته مسلم شریف کې را روان ده دوم طرف کې اول حکم د قتل د کلابو وکړو چې سپي ټول مړه کړي بیا په دغه کې تشدید وکړو چې لوښی چې مینځي 2 وارې به مینځئ 1 وارې به خاوره وي عربو کې چې کله اوبه نه پیدا کېدې په دغه لوښي چې 2 وارې نو خلکو ذاتي ښه نفرت پیدا کېږي که نه نو څه کوو دا بدبخته سپی چې په کور کې ساتو چې موږ چې کله ته اوبه نه شو پیدا کولی بیا لوښی 2 وارې د دوی د لاس ته مینځو چې نفرت پیدا شي کله چې د خلکو په زړو کې د سپیو قباحت راسخ شو چې سپي بیکاره شی ده نبی علیه السلام ویلي چې په کوم کور کې سپی وي ملایکې د رحمت نه ور داخلیږي ښه چې په دغه مسلو پوه شوه بیرته اصل حکم ته راغی چې نجس ده خو د ضرورت لپاره یې ساتنه جایز ده د ښکار دپاره پلان بیرته اجازه مو وکړه د ساتنه خو نفرت یې زړه نه لرې شو لکه دا نن چې بعضې خلک یې په سکوټرو په موټرو کې د ځان سره ګرځوي په صابون یې مینځي په شاپو یې مینځي په خپله په لاس په لګیا دغه شی ورک شوه نفرت پیدا شو نور خو د عام نجاساتو غوندې حکم د چې نور په 3 وارې صفا کېږي دم په 3 وارې نو ابتدا کې دا حکم و خو چې کله نفرت پیدا شو هغه حکم منسوخ شو
نو ځکه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په خپل وخت کې فتوا په تسلیس ورکړه او یا دا وره د سپي په پسورده کې چې نبی علیہ السلام حکم کړی یو واره په خاوره باندې دا په مطلق سپي کې نه کالب سپي کې کالب لیوانای دا د سپي جراثیم ډیر تیز دي نن سبا په ډاکټري په اصطلاح باندې دا میکروب ډیر تیز میکروب دی دغه لوښي کې چې د لیونی سپي میکروب توی شي په اوبو هم نه صفا کېږي چې تر څو په خاوره ونه مینځي دا احتیاط په دغه کې ده کلب مطلقا سپی نه موږ استاد چې موږ ته دا ترمذي شریف پیری شیخ صاحب رحمت الله علیه یغه ویل ډاکټرانو نن سبا په دغه باندې تجربه کړې ده چې دا رسول الله چې وری ویل دی یو وری په خاور په دغه کې څه حکمت ده وای سپیته او به کې په لوخي کې بیا چې هغه لوخه دی وکړ په میکروسکوپ باندې چې کوم میکروب جراثیم وبکې دا لوخه منځو او په تیرول چې بیا به وکړ میکروب پاتیو په دا لوخي پوری باندې ختی و خو په خاور کې الله د څه ماده یې کې د په خوا خو منزل د لوخي په خاور او صابونونو شامپوګان نه وي چې په خاور یو مخ چې بیا وکړ بیا نشته او مخته اسانه د خوراکو شایانو کې د اوبو کې جراثیم په خوراکو شایانو کې میکروب جراثیم د دغه لپاره به اسانه چې شریعت حکم دی بسم الله شریف کړه دا غم د ویل چې د تجربه کړي باقاعده شای کتلی دي چې پیغه کې جراثیم میکروب موجود دي بیا چې مسلمان ګوله جوړ کړي خلته کوي بسم الله ورته ویل د دستي ویل د چته وسې اور مخره چې بیا کتلی دي بیا نشته نسپای نجسته پس خورده نجسه ده د پاکوالي طریقې د په مسلک باندې تسلیس ته چې درې واره پریمنځي وجوب ادا کیږي او چې ظاهر حدیث کې تسبیح راغله د نو مستحب ده چې تر واره پورې وبو پتیر شي باب ما جاء في سور الحدث